درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي د کابل اسلام آباد ترمنځ پروازونه بیرته پیلېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمیدالله اخندزاده په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي او ځمکني ترانسپورت د ستونزو د هواري په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري معلوماتو په اساس دغه لیدنه چې پرون جمعه ترسره شوې پکې د پی آی ای او د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلینو هم ګډون کړی و. دغه بیان له مخې په دغه لیدنه کې د آریانا افغان هوایي شرکت کامیر او پی آی ای شرکتونو د پروازونو د بیرته پیلېدو او د ټیکټونو د بیې ټیټېدلو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د ملکی هوایي چلند ادارې په اعلامیه کې راغلي د آریانا افغان هوایي شرکت کامیر او پی آی ای هوایي شرکتونو په نورمال ډول د پروازونو پیلېدو په اړه خبرې وکړې او د ټیکټونو د لوړو بیو د راټیټولو په اړه پریکړه وشوه چې د یادو دریو شرکتونو ګډ تخنیکي ټیمونه به پرې کار کوي او نرخونه به نورمال حالت ته راټیټوي او درې واړه هوایي شرکتونه به په نورمال ډول پروازونه بیرته پیلوي. د یادې ادارې د معلوماتو په اساس په دغه لیدنه کې د کابل اسلام آباد ترمنځ د ځمکني ترانسپورتي ستونزو په هواري هم خبرې شوي او د ځمکنۍ لارې به هم د سوداګریزو اموالو د تګ راتګ پر مخ خلاصې شي. کابل کې د پاکستان سفیر هم ویلي چې له طالب چارواکو سره د ترانسپورتي ستونزو هواري په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پی آی ای هوایي شرکت د طالبانو تر خبرداري وروسته روانه اونۍ افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پاکستان پی آی ای او د افغانستان د کامیر هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د خپلو ټیکټونو بیې د تیر معیاري بیو په څیر تنظیم کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.